عائشة رضي الله عنها وي په صحیح بخاري کې دا روایت وی والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس د یوې زنانه سره چې د پردۍ زنانه سره نه وي لګېدلي په ټول ژوند کې. دې کې ډېر احتیاط پکار دی او زموږ دا پښتانه دې کې ډېره بې احتیاطي کوي. کور ته ننوځي بچې کمې زنانې په خپلولۍ کې راځي هغه کور کې ناستې اکثر د هغوی سره لاس میلاو کړي. تره لور ده او دا د ماما لور ده او دا د تره ښځه ده او دا د ماما ښځه ده او دا پلانۍ ده او دا پلانۍ ده. حالانکې دې د هغوی دپاره محرم نه وي او د هغوی سره لاس میلاوهل څه دي؟ حرام دي. بلکې دې درجې پورې چې اکثر چې د زنانه دې په عمر کې لږه مشري نو بیا د هغې راونیسي ښکلي م کړي په دې دوه مخه باندې. دا رواج دی د پښتنو داسې ده که نه ده؟ نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی او موږ به د الله سبحانه وتعالی دین هغه مخکې کوو د هر چا نه، که څوک خفه کېږي که څوک خوشحالېږي. او حدیث کې دا راځي چې کله دې د الله رضا لټوله او خلک دنه خفه شو نو الله به درنه هم راضي شي او یو وخت به راشي چې دا خلک به درنه هم راضي شي. او چې کله دې الله ناراضه کو او خلک دې خوشحاله کو نو الله به درنه هم ناراضه شي. دا خو دې تباهي شو د دنیا او د آخرت او دا خلک به درنه څه شي؟ دا به درنه هم ناراضه شي.